د تیکو والا سره شاګرد دی و یو مالم د یو اکټر چل راځي د سره هم ګپ لګو چې دی څنګه اکټینګ کوي. تا ته پته نشته چې زه شهید خان یم داسې به دې اوچت کړم ولې زه هم ګندګیر یم ګندګیر. غزل بیا سوشل میډیا په دې لعنت باندې چا راوړی؟ ولې لعنت دی دا ته چې نازې ته د چا په دې لعنت راړولې؟ زه خو یو ښه کار کوم. نه دا هر څوک وایي دا هر څوک وایي یو ښه کار کوم. شیخ دلته ډېر سخت جوابونه ورکوي جوابونه یې واورئ. یو فقیر بل فقیر کله خوښېږي ته ماته دا ووایه. نه زما دی کې د فقیر سوال ته وایې ته په لعنت باندې راوړېدلې ګڼه زه راوړم ته ولې په لعنت په دې غټه ګیره باندې راوړېدلې؟ دا زه چې څه کوم دا ته لعنت خود لعنت ته زه مړه مونځ چېرته کوه مونځ او دس کوه چېرته سبق وایه راغلی میک ته په لاس دا مونځ او دس یوازې ما ته راغلی چې ما ګیره برې خو الحمدلله که خو تا په دې غټه ګیره شرم درې نه راځي په دې غټه ګیره ته مسلمان یې الحمدلله ولته کافر یې ته دوای کنوز ووایه. زه به درته بالکل ووایم زه به درته په میډیا باندې موږ اوس خپلې خبرې کوو د دوای کنوزو خبرې نه کوو. ګوره ته یو پاک ځای کې ناست دی دا د یو پیر ځای دی او ته چې کوم دی د دې بس که څوک بندې ایمان یې چې کیس مسلماني چې کې دوی قنوت پې ویوه چې بند شو بس کافر دی. نو نه پوهېږم چې موږ ولې دا دوی قنوت د خلکو ایمان په دې دوی قنوت باندې ته ډېره سخته ده دا دعا د دې دفتر د دې آفیس حصه یې که نه نو ته ووایه که نه ګوره دلته خلک راځي څونه غټ غټ مسلو ته دلته راځي. ما ته بالکل پته ده موږ مسلو ته راځو که موږ هر څه ته راځو زه تل دغه نه راکوم چې ته راشې ته ما دا خبرې تپوس وکړې چې یار زه به تا نه دا کوم زما دا حق دی دا ما ته د دې ملک قانون دا ما ته رایټ راکړی دی چې زه تا نه تپوس وکړم. خو زه تاله دا رایټ نه راکوم چې ته ما څه تپوس وکړې. نو تا ته چې دا کومې ډرامې چې کې دا کومې زندگی زما ده دا کومې ډرامې چې کې نه راکوم چې ته ما نه تپوس وکړې پوهېږې دا کومې تاسو په لعنت باندې راوړېدلې تاسو میکونه نیول دي او دا کړي د ټولو نه په غټ لعنت خو ته راوړېدلې زه ښه کار دپاره استعمالوم شیخه په دې مخ کې غټه غټه ګیره ده او ته شکر دی الحمدلله دا سنت دی ولې څه غلط کار ته بس زه بار ځله بله مزدوري کوه که راځي له بله دا مزدوري یعنې کوي مزدوري واو دا مزدوري شکر زما الحمدلله ښه ګزاره کېږي خو لکه دا ته په دې لعنت تور سر سره مه کښېنې ته په دې لعنت چا راوړلې پردو تور سرو سره کښېنې زه خو تا سره نه یم نه زه خو تا نه چې راغلی دا انټرویو چې کوې بس دی که نه نه په دې لعنت چا راوړلې نو ته په دې لعنت چا راوړلې ته پهله څونه پیسې ته میلاویږي الحمدلله ما ته چې هر څو نه میلاویږي پیسې ته میلاویږي ما ته چې پیسې زموږ مزدوري ده موږ خو ستا میلاویږي ما ته چې پیسې زموږ مزدوري ده موږ خو ستا په شانې دا نه وایو چې دا واغه ستا شانې دا موږ خپل روزۍ ته دا نه وایو چې دا لعنت دی پوهېږې په دې باندې زموږ کور چلیږي. که ژورنالیست د اصولو مطابق د ژورنالیزم مطابق پوښتنې کړې وې فکر نه کوم که دومره سخت جوابونه یې ورته ورکړی وې. نو ژورنالیست نه دی او بس چې خولې ته راځي وایه هغه ته یې نمک حرامه چې خپل روزۍ له لته ورکوي او وایي لعنت دی او دا دی هغه دی. ستاسو لکه څه مجبوري ده؟ زمونږ خپل د پلار د طرف نه څه مسلې مسایل دي کور کې. دلته کې لکه تاسو خو مخکې نه ووې که نه چې مسلې مسایل خو نشته خو دلته ایزه د دې ځای لکه یوه خبره ده یا ګوره کسټمر راتلل او یا دلته انټرویو دپاره راتلل هر څه دپاره چې راځو ګوره زه ستا په لکه تاسو دلته کې ایز ا ټیم ممبر د جان محمد سرحدي صاحب یا د دې د آفیس تاسو د ټیم ممبر په دغې سره زما سره اختلاف نشته دا بالکل زموږ د ملک ډېر داسې په زرګونو نه چې په لکونو خویندې میندې دي هغوی بالکل مختلف قسمه فیکټریانو کې شاپینګ مالو کې حتی چې پر بس کې کنډکټري ډرایوري هم کوي که نه نو بس یو حساب شو که نه صحیح شو که نه رو زده کومه که نه ستا سره کېناستم لږې لږې به زده کړم خو لکه زه وایم چې دا سوشل میډیا دا کار پکې مه کوه. نو زه خو به پرېږدم نو ولې زما دا کور به ته ساتې هغه خو تاسو ته دلته تنخوا ما ته تنخوا ملی که ته صرف خبرو کولو له مړه نه راوباسې 1 2 لک روپۍ چې ورشم په کور کښېنم که نه دوره د غیرت او د کې به او کې به نه واده کې چا سره واده که واده مجید उसने कहा था आप सब लोग आजाद हो.
وی قادایزم ویلیو چې تاسې ټول آزاد است कहाँ आजाद है چیرته آزاد गोरों से आजाद हो गए कालों ने फंसा दिया है سپین پوستو نه وی اخلاص شو وی اوس تورین غلامي کو تورین خو پیژنئ پنجاب پوځ ये आपने ये लॉकेट पहना हुआ है, ये किसका नाम लिखा है? लकड़ी लकड़ी का? लड़की लकड़ी का नहीं, लड़की का होता है। लड़की लड़की زه پنځه وارې مړ سوی مې خدای مړ نه کړم بېرته مې شل کاله مخکې ورې اوبه وړی مې سمندر پنځه وارې مړ شوی دی بیا هم خبرې کوي لګي بس ومې مالګه الله پاکه بس دا دوغس او جنت به مو ګورو چې د جنت ته بیا کو دوغس ته پښتون سړی یم ډېر ښه پښتانه ساتم په خپله دروند یم یاران درانه ساتم او چې د غلام ابن غلام په مخ کې ټیټ ولاړ وي نه داسې سر ساتم او نه داسې پاس ماشاءالله کاکا کسټانچور گاډي اغسته نه هغه وی هغه نسی ته وی راځه بچوړیا وی دا گاډي روانه چې خپل رونو ته وخم موږ پښتانه خو داسې کوو کنه چې نو رونو ته وخم نو چاپیره په کلی کې ګرځاو چې دا خلک هم وایي چې کاکا گاډي اغسته دي دې پر چړای کې ولاړ دي نو دا نو سیخ ډېر نه پويږي الته نکاح پرشر په مو نو ته په دې ګرور کې ګوتی متي وایي چې یو گاډي مخ کې شو بلکې مخ کې شو الکه وې سچ کې دنیا د نه مخ کې شو ته د شان ولاړ ته پکې سګوري وی هغه ډی ته کو نه وی تیم ډی ته کنه نو هغه چې په اکسلیټر باندې خپکه خو دا گاډي شاته راغی گاډي هم چق پچق شو ماشوم هم خوښ شو او کاکا هم خوښ شو نو بیا به چې کاکا خلکو لیدو وی دیته کا عجب قاریده با قرش جاغه بیا په خپل رونو باندې راپورته کو وی دیرونو خلک لمسول دی ماته وجه دیته کا دی خودز د کو وسرا شا تل رو ګرانیږي وسی پیتا کا یارو را پیتا کا یا کا خماس ملګرو په اصل کې زه دایم ها سبا ما سره میلاو شي کنه زه دایم صحیح ده او په فیسبوک ټیک ټاک کې زه دایم یم او ظاهر ډېر ده چې فرق بیا دی به اور ملګری صحیح ده دا ټوله دنیا نیسي ده باید دا فلتر ختم شي په اسلام کې په زور زبردستی چا سره نکاح نه کیږي دا خو ما ته اړو پته نه وه ته راکړه دا کاغذ ماله راکړه دې خوا او مولانا صاحب ته ورځه په مخه دې ښه ورشه جومات کې بانګ وایه زما یقین وکړئ موږ ورې جوس وڅکو خو ویډیو رانهیره شوله وګورئ موږ وڅکو ښه یقین وکړئ ښه کله کله تا سره داسې شوي دي وروسته یې پام شي کاشکې مې ویډیو خو کړی وی په ایمان چې مو وڅکو صحیح ده ویډیو رانهیره شوې وه ما یقین وکړئ ښه سپین وزیر اعلی محفوظ خان وزیر اعلی نه دا غلطي فیصلې مه کوه دغه کرسۍ ما ته پرېږده چې زه په انصاف باندې کار وکړم که زه یو سړي ته دا ووایم چې اوس ستا تعلیم څومره دی هغه ما ته وایي 10 زه وایم چې سیټ ته کښېنه ته دله کلاس 4 ورکړه هذه توليخ توليخ صوفي خان توليخ صوفي ياكل شبيتو ما تمشي الوالد بتاع لاس قول ندى زما اشنا که راکې خپخه که نه راکې ومم 100 روپۍ غواړي ته کېنه په ناسته خو غواړه نه په ظالمه چې څو ستا زړه نه خو دا غوړ لاس را باندې راکړه کشکه پې غوړ لاس دا رشته ګاډی مې خر سره ووهلو اخکرې دننه راننوتو زه یې پې ووهلم نه ویم خو د سړک په منځ کې ولاړو نو خر شو که نه दस्तरखान पर अगर खाना आए और अगर रोटी आ जाए तो सालन का इंतजार करना मकरू है ډیره مهمه مسله ده ښه که چېرته ډوډۍ ایښې وه او ترکاري نه وه راغلې څه به کې और ये मसला बहुत कम लोग जानते हैं दस्तरखान पे रोटी आते ही उसको खाना शुरू कर देना चाहिए सालन का इंतजार में रोटी को خطخ ته به انتظار نه کوئ سبزی ترکارۍ ته بچ ډوډۍ پرته وه د دې خوراک به کوئ دا وایي داسې مسله ده
زموږ دین کې وایي چې چاته معلومات نشته دی او دې کشف کړله کور دې ودان خیر ویسي ځکه وایي دا د ډوډۍ بې احترامي ده. इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो अब ये कि पहले रोटी अगर आ गई, सालन निकल रहा है कुकर से, तो ऐसे में रोटी को खाना शुरू कर दें, भले ही एक लुकमा सही, उसको इंतजार न कराएं, क्योंकि सालन के चक्कर में रोटी को इंतजार कराना ही रोटी की बेद भी है। और भूख को मिटाने के लिए सालन नहीं चाहिए बल्कि रोटी चाहिए। तो जब आपको भूख लगी और आपके पास रोटी आ गई तो आप उसे खा सकते हैं। अब जो बचा ये सालन वो होता है सिर्फ जायके के लिए, क्योंकि जाहिर है कि भूख मिटाने के लिए तो रोटी है, सालन जायके के लिए, तो जायके के लिए अपनी जरूरत की चीज का इंतजार नहीं करा सकते। तो इसलिए रोटी को खाना चाहिए दस्तरखान पे आने के बाद, और सालन का इंतजार करना या रोटी को इंतजार करवाना ये चीजें मकरूह है, लोग इससे वाकिफ नहीं है। پټی صفا رسمونه نوې کو د دنیا ولونه نوې تابه ګېډې وړو زبته شو او در سره وخت را نږدې دی. او دلته د کلیوالي ژوند دی بچې هېرو را مه کوه که نه زاهد چې دغه هلک راشه سنبال که دا څوک دی دې نه لرې که یوره دا څوک دی نه پېژنم کوم ځای نه راغلی دی کوم ځای نه راغلی ولکه ته د کوم ځای راغلی شمشپور نه راغلی نو دلته چیا کوې میږه دې راوستې ده میږه دې اخوا ویسه ښه ډېره مننه موږ دا خبره کوله چې په کلي کې چې اوسېږي نو بې له مالدارۍ نه کېږي تاسې مالداري کړې ده او شته دی یو غوا خو سې خو شته دی یعنی شیدو ماسې د خپله ورځ ما میږه مو نه لیده خړه میږه وه دلته دستي داسې راغله اوس نشته دی یوره موږ مرکه کوو ستا د میږې نه موږ څه خبرې نه خړه میږه وه او داسې وایي چې یو 2 کاله مې راوساتله موږ ته مه مزاحم کېږه یو 15 دقیقې موږ پرېږده چې دغلته یو مرکه غوندې موږ کوو پوه شو بیا وروسته د میږې پوښتنه دې کوه ته په خبره پوهېږې نه پوهېږې دستي دلته زما میږه وه تازه پیغله شوې وه اوس رانه ورکه شو ته خو ما درته یو ځلې ویل چې دلته نشته میږه به بل طرف ته چې پرېږده هغه ده لکه چې نه خو نه ده مړه خو سپینه یروره ما خو صحیح دی دغه یو خبرونه کوو صحیح دی ښه دلته میله لګېږي په ښې ولسوالۍ کې ډېره مشهوره تاسو خبریالان هستئ یروره موږ لږ په قلاره پرېږده یو څو خبرې کوو میلمه دی میلمه خو خبریال دی که نه خبریال دی میلمه دی زه صحیح شو هو که نه دغه شی نه اکثره خبریالانو سره لږ هم په قلاره پرېږدئ یو څو خبرې موږ کوو دغه میلې ته کله ورغلی او ورغلی یم کومه دا خوا د سړک نه خوا بازار نه لاندې ټول خلک ورځي ورته دا هم ورځي د تره زامن هم ورځي زه هم ورځم هغه میږه دې ورکه شوې ده ورشه میږه دې ولاړه میږه زه هغه هلته واښه خوري بیا زه وروسته ورځم دغه میلې ته تاسې کله ورغلي یاستئ او ورځو هر وخت کې ورځو داسې خسته میله ده میله او خیله د میله نه ده او میله موږ لیدلې ده تا نه خو یې تپوس نه دی کړی ما نه یې پوښتنه کړې که نه زه به ورته وایم که نه تاسو ورځئ خو نه ولې ورځو نه ورځو خو خامخا ورځو ته هم ورځي ټوله دنیا ورځي خو ما سره خبرې کوي که تا سره یې کوي ته په خبرو کولو نه پوهېږې څنګه دا اوس څوک ورته کوم ځای نه راغلی دغلته موږ ته مزاحمت کېږي پوه شو موږ پرېږده چې موږ خپلې خبرې وکړو زه صحیح ده ستا کلیوال دی سمې پوه کړه نه پېژنم د کوم ځای راغلی دی نه پېژنم خدای کوم ځای نه راغلی دغلته راغی بس میږه ورسره وه بس دې خوا پاڼې ماڼې زه د کنډۍ کلی یم دلته راغلی یم د کنډۍ کلی که نه هېرو لږه خواته کښېنه موږ یو څو خبرې کوو بیا راشه چې څه وایې راته بیا هغه وخت کې راته ووایه زموږ هم تبه خړه کړله یاره ستاسې په کلي کې دغسې خلکو سره والله دغسې خلک موږ کله د کلي کې لیدلي نه دي دې طرف ته څوک راغلي نه دي بس دغسې یو خدای پاک دغسې یو دانه را پیدا کړی د کوم ځای راغلی دی ښه خیر هغه نه به تېر شو وروره مرکه به لږ رالنډه کړو ځکه چې هلته نور وخت کم دی وروستی ستا پیغام اورو خپلو ځوانانو دپاره خپلو هېوادوالو لپاره ستاسې یروره ته ځه خوښه که نه ته پرېږده موږ خپلو خبرو ته که نه یروره ته په خبره نه پوهېږې میږې ته مې غږ وکړه میږې ته دې غږ وکړو خو ته موږ ته مزاحم کېږي که نه لږ په قلار هم پرېږده که نه دغه سړی څه پوښتنې کوي ما نه څه پوښتنې کوي هغې جوابونه ورکوم ویل ته څه میږی که زه میږه نه یم ته د میږې والا یې میږه دې بل ځای کې ولټوه موږ پرېږده چې خپلې خبرې وکړو ښه ستا پیغام پاتې شو ستا پیغام اورو زما پیغام خو د نوي کل د نوي ځوانانو ته دغه دی چې باید چې امن خوښ کړي او امن خو شته دی خو بس باید تعلیم وکړي ته پرېږده که نه ما نه یې پوښتنه کړې تا نه خو یې نه ده پوښتنه کړې نو ته غلط ځوابونه نه ورکوم صحیح جواب ورکوم امن خو شته دی امن خو شته دی خدای دې نور هم امن راولي سوله دې خدای راولي پوه شو زموږ او ستاسو په وطن کې د خدای پاک دلته باید واښه وکري سره میږي دي او لږ ووالي ته په خبره نه پوهېږې زه ته نه چېرته لاړ شو زه بس اخوا ځه نو
ښه سوله د امن دی تا ویل او سوله امن باید چې موږ تاسو ټول خوښ کړو دا ځوانان هم خوښ کړي مشران هم دلته سرمایه ګزاري یاره وروره موږ پرېږده په قلاره که نه نو ولې موږ خبرې کوو مرکه روانه ده دروغ وایي دا چې کوم دی راغلی اورېږه چې خبره خو وکړي که نه کیمره خو تاسو کاکا اقبال پلازا د کچې پلازا د هغې سره ګیر کړی دی چاته پیسې ومیسې والي دي سلانجه ده پولیس یې راوستي سره کیمره ده او موږ سره سکرین لګېدلی راشي تاسو د جمعې د شپې تاسو نه دا بینر یې وګوره دروسته خو ما دې کیمرې ته ځان نه راوستو صحیح خو دا بینر یې لګي وګوره ته دې کې ویلي چې دلته کیمره راځي دا مونږ ته حکومت لګولي دي دا وګوره دا بینر یې دې کې څه لیکلي دي تاسو ووایئ یو څه دې کې دا لیکلي دي او داسې کار یې چې دا صحیح ده ده به له پیسې ورکړي دا کیمرې دلته لګېدلي دي دا خو دروغ نه وایي لږ به خاموشي اختیار کړو دې که څه خبره راغله مونږ پې هارن ولګوو داسې څیزونه مونږ تاسو سره شریکولی نه شو بخښنه غواړو حاجي صاحب به د دې څیز نه به قلار شو تاسو نه دوی دنه څه واخېستل بیا څه څه دنه واخېستل 40,000 روپۍ یو پین او 2 ګاډۍ دا څو کسانو دا 2 کسه زه ونیولم دا صبر وکړه چې خبره ورسره وکړم تا ته پوز ده نه کوم ته چپ شه که نه دا خواجه سره و خواجه سره و نه چې کله دا نه دا شوکه کوله دوی ته دوپړې غږېدې کوم داسې دنه واخېستل نه داسې دوپړې نه غږېدې قربان دې شم دوپړې څه غږېدې جمعې شپه راغلی وایي زړه وایي د جمعې شپې دي کار پولیس والا ملګري راغلي به دوی سره خپله کاروي که جي د سړیتوب به پکې نښه نه وي د سړیتوب به پکې نښه نه وي او ته به یې ښه پېژنې چې نه سړی دی خو چې مالدار شي نو جرګوله به ځي او خلک به وایي چې دا ښه سړی دی رښتیا وایي پیسې چې ورسره راغلي خزانونه دي بهار یې توت ته وخېجاو راغلي خزانونه دي بهار یې توت ته وخېجاو ښکلا یې ځغلولې د سینګار یې توت ته وخېجاو او نن مې ربار ولېږو چې ورشه اندازه واخله او ځان نه هیڅ خبر نه شو ربار یې توت ته وخېجاو او هر سړی غریب ته منظری دی وسخکر وهي او ما خو څوک ونه لید چې مالدار یې توت ته وخېجاو او ناستو په کلینیک کې ښه په خوره د کپنو دلال علاج یې ورلونه که بیمار یې توت ته وخېجاو مهرباني دي او ډېر د دنیا وږي د دنیا په مخ مې ولیدو او خوښه یې دنیا کړله اعتبار یې توت ته وخېجاو او نوم یې اغستی نه شم پخپله تاسو پېژنئ یو لوټه خزانه کړله سرکار یې توت ته وخېجاو او هسې یې خندل ورته د زړه مینه یې بل سوه لاړه وش د بل شو وفادار یې توت ته ډېر ښایسته شعر و ملګرو ډېر جالبه خوندور ټیک ټاک و که چېرته درته خوند درکړی نو زموږ در سره د یو لایک حق کېږي زموږ ویډیو ته لایک ورکړئ او که دا زما خبرې اورئ دا په دې معنا ده چې تاسې تر اخره پورې ویډیو وکتله ډېره زیاته مننه هغوی چې ویډیو تر اخره پورې ولیدله هغې چې دلچسپي ښیي هغې چې لایک پرېږدي هغې چې کمنټ پرېږدي نو ستاسې د نظر ډېر زیات احترام ساتو ستاسې نظریات راته مهم دي که غواړئ چې څنګه د ویډیوګانې نور هم جوړې کړو ښایسته یې جوړې کړو کوالټي بهتره کړو خپل نظریات را سره کمنټ کې شریک کړئ زه یې لولم جواب ورته ورکوم نو ټیک ټاک ریاکشن پارت 10 ته منتظر اوسئ هغه هم ډېر زر جوړېږي یو ورځ 2 ورځو کې هغه هم جوړېږي هغه هم راځي ستاسې د ملاتړ نه ډېره زیاته مننه ښه وخت ښې چارې مننه